سلامونه جوړ په خیر. زما نوم عبدالرحمن حسین خیل ده د موزیلا کمان وایس پښتو برخې او رضاکار. زه غواړم چې نن تاسو ته د دغه ویډیو له لارې وښایم چې څه ډول په موزیلا کمان وایس کې موږ اکاونټ جوړ کړو، خپل غږونه ثبت کړو، کوم غږونه مو ثبت کړي دي هغه دوباره واورو او بیا سیستم ته وسپارو، او همدارنګه خپل ورځنی راپور وګورو چې موږ نن څومره کار کړی دی، څومره غږونه مو ثبت کړي دي، څومره غږونه مو تایید کړي دي، او همداسې خپل عمومي راپور وارزو چې زموږ عمومي راپور چې څو ورځې مو کار کړی دی، په کومه برخه کې مخکې یو، په کومه برخه کې شاته یو. نو ملتیا مو غواړم په موزیلا فایرفاکس باندې کلیک کوو. کله چې موزیلا باندې کلیک کړل، دلته په دې سرچ باکس کې زه کمان وایس ورکوم، بیا انټر وهم. کله مې چې انټر ووهه، دلته د کمان وایس موزیلا سایټ داخليږو، دلته دا برخې راځي. تاسو چې کله دې سایټ ته داخليږئ نو عموما دغه برخې په انګلیسي باندې چې تاسو ته وایم. کله چې تاسو دې سایټ ته داخل شئ، دغه برخه چې ده، په دغه برخه کې تاسو کولی شئ چې دغه سایټ سیستم چینج کړئ، که انګلیسي پښتو ته یې واړوئ، پښتو انګلیسي ته. خو چې کله تاسو داخليږئ نو دغه برخه انګلیسي، نو څنګه یې پښتو ته اړوئ، پښتو نه انګلیسي ته. زه تاسو ته دا ښیم. دلته راځو، دا برخه چې کله تاسو داخليږئ نو عموما اکثریت کمپیوټرو کې دا په انګلیسي باندې، ما په انګلیسي باندې کلیک وکړو، اتومات دا ټولې برخې انګلیسي ته واوښتلې. زه راځم دا برخې ټولې بیرته پښتو ته اړم. ته راځم، زه پښتو ژبه پیدا کوم، بیرته دا پښتو ته زه اړم. دلته پښتو باندې زه بیرته کلیک کوم، ګورې ټولې برخې بیرته پښتو ته واوړېدې. زموږ د دغو برخو سره کار ده، او دې برخې سره عمومي کار زموږ هم دغو برخو سره ده. مخکې له دې چې تاسو سیستم ته داخل شئ، سیستم صفحه خلاصه شوله، نو کوشش وکړئ چې یو پروفایل جوړ کړئ. د پروفایل بهتروالی په دې کې ده چې کوم اوازونه چې تاسو ریکارډ کوئ، کوم غږونه چې تاسو اورئ، نو هغه ستاسو په پروفایل کې سیف کېږي. زه دلته تاسو ته ښیم چې څنګه موږ نن یو پروفایل جوړ کړو. زه راځم، دلته مخکې یو پروفایل تیار خلاص شوی دی، نه زه وځم. زه غواړم چې ځان ته یو نوی پروفایل خلاص کړم. دلته د ننوتنې برخې یا نوملیکنه برخې ته به ننوځئ، دلته به کلیک کړئ تر څو تاسو خپل ځان ته یو پروفایل جوړ کړئ. دلته زه تاسو دغه برخې ته به راشئ، دلته نو چې دا انټر ایمیل، خپل ایمیل ورته ورکړئ. دلته خپل ایمیل ټایپ کومه، بیا په ساین اپ او ساین ان باندې کلیک کومه. نو دلته ما نه چیک کوي، ما نه د خپل ایمیل پاسورډ غواړي، نو زه دلته د خپل ایمیل پاسورډ ورکومه، بیا کریټ اکاونټ باندې کلیک کومه. دلته تاسو ته یو 15 رقمي کوډ نمبر راځي ستاسو مستقیم خپل ایمیل ته، نو هغه به راواخلئ، دلته به پیسټ کړئ. زه زما خپل ایمیل ادرس چې ما چېرته خلاص کړی ده، هلته ګورم چې هغه کوډ نمبر راغلی که نه. دلته زما ایمیل ته یو کنفرمیشن کوډ راغی، دغه کنفرمیشن کوډ موزیلا کمپنۍ تاسو ته لیږي. دا زه راغلم، دا کاپي کومه، هلته زه پیسټ کومه. په دې برخه کې زه دلته دا کوډ پیسټ کومه. کله چې پیسټ کړئ، دا د کنفرم برخه ورسره شنه کېږي. ما په هغه برخه باندې کلیک کړ، دلته چې شو، دلته دې بلې برخې ته راغلم. دلته اوس زه غواړم چې خپل په نوم باندې ځان ته یو اکاونټ جوړ کړم. دلته راځم، زه نوم ورکوم احمد علي. دا د کارونکي نوم دلته تاسو کولی چې خپل نوم هم ورکړئ، یا کوم بل مستعار نوم استفاده کړئ. دلته کولی چې تاسو بېلابېل نومونه ورکړئ. دلته لیډر بورډ برخه کې غواړئ چې هغه
برخه کې چې تاسو بیا راپورټ راځي چې څومره غږونه مو ثبت کړي دي، څومره مو نه دي ثبت کړي، یا غواړئ چې هلته ستاسو هویت پټ څرګند نو تاسو کولی شئ چې دلته خپل هویت هغه کې زویم چې نه زما هویت باید پټ نه څرګند، یعنې هر څوک کولی شي چې ما وګوري چې ما څومره غږونه ثبت کړي، څومره جملې مې ارزولې دي، زه خپل هویت څرګندوم. دلته عمر ده چې تاسو ته انتخابوي چې تاسو عمر څومره ده. دلته خپل عمر انتخابوم 19 نه تر 29 کلو پورې. راځم دلته جنسیت ده، تاسو کولی شئ دلته خپل جنسیت هغه کوي، کولی شئ چې خپل جنسیت پټ هم وساتئ چې روښانه نه کوي. نو دلته زه خپل جنسیت وکوم. راځم کتې برخې ته. دلته زمونږ نورو ځایونو سره کار نه دی، مستقیم دلته راځو. دلته تاسو ته وایي د هماغه غږ برېښنالیک لیست کې شامل شي. دغه ستاسو برېښنالیک یا دغه برخه کې ثبت شي او که نه شي. دا د دې په خاطر ښه ده چې بعضې وخت بعضې نوي معلومات چې راځي نو موزیلا کمپنۍ ستاسو سره ایمیل ادرس لارې شریکوي. زویم چې دا هم وشي. بل د پټنتیا تګلاره دا هم تاسو ټیک مارک ووایي. نو دا دواړه برخې مو چې ټیک مارک کړلې را به شي چېرته خوندي کړئ. کله مو چې په خوندي باندې کلیک کړئ نو مستقیم به ستاسو چې شي اکاونټ به جوړ شي. په خوندي باندې زه کلیک کوم. دلته تاسو ته وایي چې د ګډ غږ په کارولو سره تاسو زموږ د شرایطو او د محرمیت خبرتیا سره موافق یاست او زه همغږی یم. دا به کلیک کړئ نو مستقیم چې شی سو دلته زما خوندي شو، زما اکاونټ چې شی سو مخکې دلته ګوره نو دلته زما اکاونټ جوړ شو. اوس زه کولی شم چې دلته کوم غږونه چې ثبتوم یا کومې جملې چې کوم غږونه چې ثبت شوي دي زه یې ارزوم نو هغه دلته زما په پروفایل کې سیف کېږي. زموږ او ستاسو دا برخه مکمله شوه. راځو دومې برخې ته وغږېږئ. په دغه برخه کې موږ او تاسو کولی شو هغه جملې چې سیستم نه پاس شوي دي نو دلته موږ او تاسو کولی شو چې په خپل غږ باندې ثبت کړو. زه په دې برخه باندې کلیک کوم. دلته جملې ولولئ نو زه په دغه جملې ولولئ باندې برخه باندې کلیک کوم. دلته موږ او تاسو ته په هره صفحه کې 5 جملې راځي. نو هغه جملې به موږ او تاسو په خپل غږ باندې ثبتو. کوشش وکړئ چې خپل غږ مو منظم ثبت کړئ، یو داسې محیط کې چې آرام وي، فضا آرامه وي، غالمغال نه وي چې وروسته ستاسو غږ چې څوک اوري هغه ستاسو غږ تشخیص نه کړي، بل کوم اوازونه چې ستاسو نه شټ کېږي مطلب هغه بند کېږي هسې اوازونه مه ثبتوئ یا ډېر ورو خپل اواز مه ثبتوئ چې یو څوک ستاسو غږ بیا اوري هغه یې په درست ډول ونه پېژندلی شي. نو زه دلته راځم، زه خپل غږ ثبتوم. دلته زه باید خپل مایکروفون آن کړم. دې قواو سره ورسېدئ. زما معده خوږېږي. هر کله چې تاسو یو جمله ثبت کړئ ورپسې بله جمله راځي. د جومات تر تګ وړاندې ګل صنمه راغله. ټول مسافر په همدې کانتینر ننوځي. اخبار دې شاجوی ته ورلیږم او ورته رسیږي. ما خپل غږونه 5 جملې چې ما په خپل غږ باندې ثبت کړلې. دغه برخه کې تاسو کولی شئ چې کوم غږونه مو درست نه وي ثبت کړي نو دا هغه برخه ده چې دې باندې کلیک کړئ. تاسو کولی شئ چې خپل غږ بیا دوباره ثبت کړئ او په دغه برخه کې تاسو کولی شئ چې خپل غږ واورئ. زه دا پلی کوم. دې قواو سره ورسېدئ. نو دا وینئ دا زما غږ په واضح ډول باندې راغلی ده. نو زما په غږونو کې څه مشکل نشته. دغه برخه دا مثلا چېرته ستاسو غږ درست نه وي تاسو کولی شئ چې په دې کلیک کړئ. زه دغه باندې کلیک کوم، زه وایم چې دا غږ باید زما بیا ثبت شي، صحیح نه ده. مثال یې درته وایم. دلته بیا کلیک کړئ. د جومات تر تګ وړاندې ګل صنمه راغله. ما تاسو ته مثال وړاندې کړ. د زما ټول غږونه ثبت شو، 5 غږ مې ثبت کړل. نو دلته زه اوس غواړم دا جملې سیستم ته وسپارم. سپارلو باندې به کلیک کړئ. نو جملې چې دي دا جملې سیستم ته وسپارل کېږي. کله چې سیستم ته وسپارل شي دلته کلیپونه پورته شو، یعنې ستاسو مطلب هغه 5 جملې چې په خپل غږ ثبت کړې وي هغه سیستم ته پورته شوې. راځو بلې برخې ته چې د واورې برخه ده. د واورې په برخه باندې زه کلیک کوم.
کله چې تاسو د واورې په برخه باندې کلیک کړئ په دې برخه کې عموما تاسو ته هغه جملې راځي چې په غږونو باندې ثبت شوي دي. نو دلته ګوره دغه جمله راغله، دا هغه جملې دي چې مخکې زموږ ملګرو یا همکارانو چې په دغه برخه کې موږ سره کار کوي نو دا جملې دوی په خپل اوازونو باندې ثبت کړي. موږ دلته 3 اپشن لرو. دغه اپشن چې تاسو کولای شئ دا جمله واورئ، که چیرته صحیح نو تاسو هو، او که چیرته دغه جمله صحیح نه ویل شوي نو تاسو نه ورته ولیکئ شئ. زه دا اوس پلی کوم چې دا جمله صحیح ده او که نه. د درزه خیلو کلی. اوس دا جمله صحیح وه، زه دا هو انتخابم. بله جمله هم د امتحان په خاطر باندې اورو. بل منطق غاړه نږدي. دغه جمله چې تاسو څنګه ملګرو واورېدله نو دوی جمله کې هم مشکل نشته. که چیرته په کومه جمله کې مشکل بیا کوم ملګری چې دغه جمله تلفظ کوي د دې سره جمله مشابه نه وي، دلته یو څه څوک چې زموږ ستاسو ملګري دي هغه بل قسم دلته دغه جمله وایي نو دغه جملې بیا تاسو رد کوئ. په شو کې کوم څوک چې دغه جملې وایي باید همدغه جمله ووایي. دا د واورې برخه وه. راځو دې برخې ته ملګرو. په دې برخه کې موږ د خپل کار اندازه معلوموو چې موږ نن څومره کار کړی ده. دې باندې زه کلیک کوم ډشبورډ باندې نو ماته زما معلومات کېږي چې دلته ما نن 15 غږونه ثبت کړي دي او 2 دانې غږونه یا هغه جملې چې مخکې ثبت شوي دي دا ما تایید کړي دي. همدارنګه موږ تاسو کولی شو چې د نورو ملګرو د کار اندازه هم وګورو چې نن ټوټل 15,156 غږونه ثبت شوي دي او 13,143 غږونه چې مخکې ثبت شوي دي د ملګرو لخوا تایید شوي دي. تاسو ته عمومي ښیي په دې برخه کې د هرې ژبې هغه ټول څومره کسان چې د سیستم نه استفاده کوي ټول تاسو ته ښیي. تاسو که غواړئ چېرته مشخص صرف د پښتو ژبې دپاره وپوهېږئ چې څومره کار شوی، څومره کسان پښتو برخه کې کار کوي نو دغه برخه باندې به کلیک کړئ. تاسو دلته به راسئ، تاسو به پښتو ژبه پیدا کړئ. پښتو برخه باندې زه کلیک کوم نو دلته ماته ښیي چې زه اوس په 8,890 نفرې ما د ثبت شوي کلیپونو په برخه کې او د تایید شوو کلیپونو په برخه کې هم زه کولی شم چې همداسې خپل نوم بیا پیدا کړم. دلته تاسو ګورئ دغه ملګري مخکې دي څوک چې غږونو ثبتولو برخه کې کار کړی ده نو دا ورونه مخکې دي. همداسې ثبت شوو کلیپونو برخه کې هم موږ تاسو کولی شو پورته وګورو. دلته اوس مرسل ده د ټول ټال 8,000 غږونه ثبت کړي دي او همداسې دغه مرتضی احمدي چې دا ورور 1,02,000 غږونه چې دي یعنې ثبت شوي غږونه تایید کړي دي. دا زموږ او ستاسو د نورو ملګرو د کار اندازه وه چې تاسو ته مو په دې ویډیو کې تشریح کړله. نو بله برخه چې ده هغه د ولیکئ برخه ده او بیا ورپسې د بیاکتنې برخه ده چې هغه به په راتلونکو ویډیوګانو تاسو ته تشریح کوم.